Hello guys, I would like to share with you a few lines, a few sentences, a few words, a clip of Imran Khan's speech about success. He says in his speech that, remember one thing, you only lose when you give up. Remember this. Remember this over and over again. You only lose when you give up. If you do not give up, you will win from the most incredible position. Its fight is in the mind. It is not physical. It is in the mind. As Iqbal said, to become the Shaheen, you have to break chains. ګرانو کتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د عمران خان د سپیچ یو څو لاینز یو څو سنټنسز ما تاسو سره شریک کړل. عمران خان وایي که چېرته تاسو غواړئ چې تاسو کامیاب شئ، فار ایگزامپل تاسو یو سټوډنټ هستئ او تاسو غواړئ چې تاسو یو غټ انسان جوړ شئ، یا تاسو یو سکل یو هنر زده کوئ، یا تاسو کرکټ پلیر یا فوټبال پلیر او تاسو غواړئ چې تاسو یو پلیر جوړ شئ، نو بیا تاسو له صرف او صرف د یو څیز د یو خبرې نه فریز کول پکار دی. دغه یو خبره دغه یو څیز تاسو له کول نه دی پکار او هغه څیز څه څیز دی؟ عمران خان وایي یو اونلی لوز وین یو ګیو اپ. تاسو به اله ناکامه کیږئ کله چې تاسو ګیو اپ شئ. خو اوس ګیو اپ کیدل څه ته وایي؟ ګیو اپ کیدل ویلی کیږي فار ایگزامپل تاسو یو سکل زده کوئ، یو سټوډنټ یئ، کرکټ یا د فوټبال پلیر یې او تاسو دغه گیم دغه هنر دغه خپل فیلډ کې یو میاشت واړوئ، دوه میاشتې، یو کال، دوه کال واړوئ او بیا تاسو د هغې نه پس وایئ چې آی کین ډو اټ، یعنې زه دا نشم کولی، نو دغې ته ویلی کېږي ګیو اپ کېدل. یعنې تاسو هار ومانو، تاسو حوصله وبیلله او تاسو وویل چې آی کین ډو اټ مور، زه دا نور نشم کولی، نو دې ته ویلی کېږي ګیو اپ کېدل. تاسو بېشکه ویلی شئ آی ایم ټایرډ، زه ستړی یم، آی ایم ټایرډ، زه ستړی یم، آی کین ډو اټ ټوډے، زه دا نن نشم کولی. تاسو بېشکه ویلی شئ زما موډ نن نشته، یعنې زه نن دا کار نشم کولی. تاسو بالکل د خپل کار نه یوه ورځ چوټي کولی شئ، هفته چوټي کولی شئ، یو میاشت چوټي کولی شئ، د هغې نه پس بیا تاسو دوباره سټارټ اخیستی شئ. تاسو له بالکل دا خبره کول نه دی پکار آی کینټ ډو اټ، چې زه دا نشم کولی، یعنې تاسو له بالکل ګیو اپ کېدل نه دی پکار. نو بیا د دې نه پس تاسو خپل ځان کامیاب کنسیډر کوئ، یعنې تاسو خپل ځان کامیاب تصور کوئ. کله چې تاسو ګیو اپ کیږئ نه تاسو حوصله نه بیلئ. او څنګه چې تاسو ته معلومه ده علامه اقبال وایي ټو بیکم د شاهین یو هیو ټو بریک چینز. که غواړئ چې ته شاهین جوړ شئ نو بیا تاله چینز ماتول دي. چینز ویلی کېږي زنځیرونو ته، یعنې که غواړئ چې ته شاهین جوړ شئ نو بیا تاله زنځیرونه ماتول. خو دلته د شاهین نه مراد یو کامیاب انسان دی. که غواړئ چې ته کامیاب انسان جوړ شئ نو بیا تاله زنځیرونه ماتول پکار دی. خو د زنځیرونو ماتولو نه مراد بالکل دا نه دی چې ته به زنځیرونه ماتې. د زنځیرونو نه مراد دی ته به بالکل د مشکل ټایم سره د مشکل وخت سره په زندګۍ کې مخامخ کیږي او د دې نه به ته فاز کیږي، خو ته به ګیو اپ کیږي نه، نو بیا به بالکل ته یو کامیاب انسان جوړیږي. after that you will become a successful man. د دې نه پس به بیا ته یو کامیاب انسان جوړیږي. to become the شاهین you have to break chains. ګرانو کتونکو زه امید لرم چې د دې ویډیو نه پس به تاسو ډېر زیات موټیویټ شوي یې، تاسو کې به واپس یو جذبه را پیدا شوي. که چېرته تاسو خپل فیلډ، خپل سکل، خپل کار پرېښوي نو تاسو کې به دوباره یو جذبه را پیدا شوي وي او تاسو به د دې ویډیو نه ډېره زیاته زده کړه کړې وي. د ویډیو کتلو ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.